همداشان بل فضیلت د ورځې د جمعې لپاره په حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه پنځه مونځونه په ورځ کې او مونځ د جمعې نه تر د بلې جمعې پورې کفاره لما بینهن. کله چې انسان په ورځ کې د پنځه مونځونو حفاظت کوي که د دې په منځ کې د انسان نه کوم ګناهونه کیږي یا د یوې جمعې نه تر د بلې جمعې مونځه پورې چې د انسان نه څومره ګناهونه کیږي رب العالمین به ورته معاف کړي په دې مونځونو سره. ما لم تغش الکبائر تر څو پورې چې د انسان کبیره ګناه نه وي کړي. نو زما عزتمندونو رب العالمین زموږ او ستاسو ګناهونه صغیره هغه په دې پنځو مونځونو سره په ورځ کې هغه معاف کوي. همدغه شان د یوې جمعې د مونځ نه تر د بلې جمعې د مونځه پورې چې زموږ او ستاسو نه څونه صغیره ګناهونه کیږي رب العالمین په دې سره معاف کوي. ځکه رب العالمین انسان کمزوره پیدا کړی دی، ضعیف دی، د هغه نه ګناهونه کیږي. رب العالمین ول د اسباب مقرر کړی دي. دې وجه نه باید انسان په ورځ کې د پنځو مونځونو حفاظت وکړي او د دواړو جمعو چې رب العالمین په دې سره زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي. همدغه شان زما عزتمند ورونو په یو بل حدیث کې راځي او هم حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی. هغه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اغتسل یوم الجمعه چا چې غسل وکړ په ورځ د جمعې باندې ولبس من احسن ثيابه او دا ښایسته جامې واچوي ومس من طیب او خوشبي ولګوي که چېرته د سره وي او بیا راشي جمعې مانځه ته او دا د خلکو په سټونو باندې خپې وانړی، مطلب وختي راشي او خلک تنګ نه کړي، مسجد کې چاله ضرر ور نه کړي او بیا هغلته کې دا مونځ کوي. څومره چې دله رب العالمین دې کړي وي 2 رکعاته کوي، 4 کوي، 6 کوي، 8 کوي، څونه چې کوي ودې کې او بیا غلی کښېني تر دې چې امام راوځي او هغه خطبه وکړي او بیا مونځ وکړي د هغې نه فارغ شي. نو د انسان ته به رب العالمین ګناهونه معاف کړي، هغه ګناهونه چې د انسان د 2 جمعو په منځ کې کړي وي. د علاسه کې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رب العالمین به د 3 ورځو ګناهونه نور پسې هم معاف بکړي، ځکه رب العالمین یو نیکي په 10 باندې قبلوي. نو زما عزتمند ورونو دا خیرونه رب العالمین په ورځ د جمعې کې ښودلي دي، باید د انسان د دې نه غافله نشي او دا حاصل کړي. داسې نور فضایل